د یاسین مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان شپږ دېرشمه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. درې اتیا مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. یاسین والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. یاسین قسم ده په قرآن حکیم چې ته په یقیني ډول له پیغمبرانو څخه په سمه لاره. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. او دا قرآن د برلاسی او رحم لرونکي ذات لخوا نازل کړی شوی دی تر څو چې ته یو داسې قوم متوجه کړي چې د هغو پلرونه نیکونه متوجه کړی شوي نه وو او له دې کبله هغوی په غفلت کې غورځېدلي دي. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. له دوی نه زیاتره خلک د عذاب د فیصلې وړ ګرځېدلي دي له همدې امله هغوی ایمان نه راوړي. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. مونږ د هغو په غاړو کې توقونه اچولي دي چې په هغو سره هغوی تر زنو پورې نښتي دي له دې امله هغوی سرونه پورته نیولي ولاړ دي. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. مونږ یو دیوال د هغو په مخ کې درولی دی او یو دیوال د هغو تر شا. مونږ هغوی پوښلي دي هغوی اوس هیڅ نه ویني. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. د هغو لپاره یو شان ده که ته هغوی خبردار کړي او که یې نه کړي دوی به یې ونه مني. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. ته خو هماغه څوک خبردار کولای شي چې د نصیحت پیروي وکړي او له نالیدلي رحمان خدای نه وویریږي هغه ته د بخښنې او غوره اجر زیری ورکړه. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. مونږ په باوري توګه یوه ورځ د مړو ژوندي کوونکي یو کومې چارې چې هغو سرته رسولي دي مونږ هغه ټولې لیکو او کوم آثار چې هغوی وروسته پریښي دي هغه مونږ ثبتوو. مونږ هر څه په یو څرګند کتاب کې درج کړي دي. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. دوی ته د مثال په ډول د هغه کلي د خلکو قصه واوروه چې کله هغه ته پیغمبران راغلي وو. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. کله چې موږ هغو ته دوه پیغمبران ولیږل او هغوی دواړه دروغجن وګڼل بیا موږ دریم د مرستې لپاره ولیږه او هغوی ټول وویل موږ تاسې ته د پیغمبرانو په توګه لیږل شوي یو. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. د کلی خلکو وویل تاسې بل څه نه یې مګر زموږ په څېر څو انسانان او رحمان خدای هیڅکله کوم څه نه دي نازل کړي تاسې محض دروغ وایئ. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. پیغمبرانو وویل زموږ پروردګار پوهیږي چې موږ ارومرو تاسې ته د پیغمبرانو په توګه لیږل شوي یو. وما علينا إلا
پر مونږ باندې له روښانه څرګند پیغام رسولو نه پرته نور څه مسؤلیت نشته. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. د کلی خلکو ویل مونږ خو ستاسې قدمونه د ځان لپاره بد فال ګڼو، که تاسې لاس وانخلئ نو مونږ به تاسې سنګسار کړو او زمونږ لخوا به تاسې ته دردناک عذاب ورسیږي. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.